شپږ میاشتې په دې ملک باندې بریدونه روان دي، هره ورځ په لسګونو خلک د یوې کورنۍ 19 انسانان شهیدان شول. ته په خپلو ټوله اعلامیه کې یوه جمله قدره نشې پرې ویلی، نو خلک تا څنګه د خپل امیر په توګه ومني؟ خلک څنګه تا ته په احترام ځان قایله کړي؟ خلک ولې ستا اطاعت وکړي چې ته د یو چا د کورنۍ د ماشومانو د میرمنو په ژوند باندې ته هغه ته په دې قایله نه یې؟ نو دا خو داسې نه کېږي. ته چې یو څه ځان ته مشر بولې، خو د هغه خلکو خیال به هم ساتې که به یې نه ساتې؟ خواخوږي به ورسره ښیې، دفاع به یې کوې، په دغه باندې چې څوک تجاوز کوي تجاوز ته به تجاوز وایې، د هغه په خلاف به غږ پورته کوې. ته د هغه سړي ته وایې چې ته د ګیرې غم یې خوړلی، چې ګیره په ټایم پرې د امر بالمعروف د ده باید مطمئن شي چې ګیره یې لویه ده، پیسې یې باید لوړي، لمونځ ته په ټایم راغلی. ته د هر شي نه تر دې هر څه نه د انسان ژوند ډېر مهم دی که د ده ګیره ډېره مهمه ده. ته په مجموع کې د ټول انسان نفي کوې، د هغه هېڅ نوع خاطر نه کوې، هغه هېڅ نوع همدردي نه کوې، خو د ګیرې ته یې کلک نښه دی چې دی ګیره شی لویه ده که وړه ده، هغه تا ته ډېر اهمیت لري. نو دلته خو خلکو سره ځینې سوالونه پیدا کېږي چې وروره دا څنګه مشري ده، دا څنګه حاکمیت دی، دا څنګه حکومت دی، ته ځان ته څنګه د مسلمانانو امیر وایې؟ دا پوښتنه خو د هر چا حق دی. څوک چې ستا په خاوره راغی، ستا ماشومان یې ووژل، متجاوز شو، هغه سره باید ستا په خبرو کې به ستا موقف معلوم وي، ډېر واضح. ګنګسیت باید تم رامنځته نه کړي، بل څوک هم رامنځته نه کړي.